بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو دا پیغام پښتو ټي وي لاړخ نه غفران الله یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه به مو پتن وي. قدرمندو کتونکو په ملک کې رواني ملاماتي ګرانۍ او مهنګایي عام ولس په لړزان کړی دی او د دغې مهنګایي او ګرانۍ د لاسه عام ولس ته چې دی نن سبا ډېرې زیاتې ستونزې رامخې ته شوي دي. دا وخت زه موجود یم په سوات سرخار منګوره کې په منګوره کې موجود یم. دلته چونکې په دغې مهنګایي په هکله باندې به تپوسونه کوو او لږ شانتي به د دغې عام ولس دغه تکلیف چې دی خپلو اعلی چارواکو ته د رسولو هڅه کوو. زموږ سره اوسئ. ماماجي څه ویل غواړئ؟ هر څیز ګران دی، که هغه غوښه ده، چرګ دی، اوړه دي، هر څیز دی ګران دی. نو دغې مشرانو ته به څه ویل غواړئ؟ یاره زمونږ خدا منشا ده چې الله پاک دې خیر کړي. خو یاره موږ د غریب طبقه ډېره خرابه شوله. اوړه ګران دي، چیني ګرانه ده، غوړي ګران دي او دا ټول خلک غریبانان عجزانان دي. د دې لپاره دې حکومت ته دا پکار دي چې دا مهنګایي ختمه کړي او دا خلک ډېر کمزوری دی. سواد دا خلک خو په خصوصي کمزوری دی. نو دوی ته زما د درخواست دی د الله د رضا لپاره دا مهنګایي ختمه کړي. څه ویل غواړئ؟ متدي حاجي صاحب دا خبره صحیح ده. غریبانان خلک دي دا ټول، لکه چې مخکې سیلاب هم راغلی دلته کې او طالبانو دور هم تېر شوی دی. نو د هغه حالات دغه دي که نه، نو هغه شته لا زیله نه دي راغلي. نو اوس په نور څه دغه وشي ځکه چې دا اوړه چې دي دا دې په صوبه کې مونږ ته پکار دي او ډېره مهنګایي ده. اول د ټماټر او د دې سبزیانو مسله اوس هغه د بګر هم وکړو، اوس د اوړو دا مسله ده. نو دا غریبانو دپاره دغه دي دوی چې په سټور کې ارزان میلاویږي، په دوکانونو کې ګران میلاویږي. د دکاندارانو باندې هم ګرځېدل غواړي چې دا دوی ته وینا وشي او د غریبانو له ارزان ورکړي. ګران دی، غریب ولس ته ډېر زیات تکلیف دی. نو بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ چې کوم دی که نه دا غربت دی، افلاسي ده، صحیح شو. دو دا په مخ وایي چې ډیفالټ سیټ ته روان دی. کله به د دې نه مونږ سویټزرلینډ رغو، بیا هغه شی الټه شو نو سریلانکا سیټ ته روان دی. تا ته به ښه پته وي. نو چې لکه ته خلکو له هغه بنیادي سهولیات نشي ورکولی، هغه اوړه ولا نشي ورکولی، چیني ولا نشي ورکولی. مونږ مالداره خو بخیر لکه مونږ هم د خدای تعالی غریبانان خو بیا هم زموږ ګزارو پکې روانه شي. نو دا غریب به څه کوي یاره؟ خلک هغه په ګولکده کې چې کوم دا یو پرون قسم وخوړو چې یاره ما ډوډۍ پرون نه ده خوړلې. نو لکه زه دا دویم دې خلکو له چت مه ورکوه. هغه چت ځانه په خپله خو کم از کم دا خوراک خو ورکه د ولږې نه یې څه مړه کې. صحیح شو. د ایجوکیشن زموږ په دغه کې کمی دی. ته ډوډۍ چاته نه میلاویږي، نو ایجوکیشن به خاورې وکړي یاره. نو چې ان ایجوکیټډ پاتې شو نو زموږ دا ملک الریډي لاندې پاتې شو. نو بس زما حکومت ته او دې ته دا خواست دی چې یاره په دې شیزونه لږ سیریس واله یاره. دا خو لکه شرمول دي راغستې دي. یو ته وایي دا غلې، بل ته وایي دا غلې. په عوامو باندې لبې کوي. داسې فوټبال خو نه چې یو ته پاس کوي بل ته پاس کوي. نو مهرباني وکړئ دا دغه وکړئ. غریب هم تباه کو. اوړه ګران دي، غوړي ګران دي، چیني ګران دي، مزدوري نشته، کاروبار نشته. څومره لوبه چې دا په دې مالدارو کې ده او په دې حکمرانانو کې ده. دوی صرف دغه یو بل ته وایي دا احتساب کول او دا غل دی او دا روغ دی او دا غل دی او دا غل. نو مطلب دا چې نه دي مونږ غلو یو. دوی غلو نه دي مونږ غلو یو. ولې چې غریب تباه کوي، دوی غریب تباه کوي. دوی چې اوړه ده که نشته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوړه په پاکستان کې وروره کم چې دا ټولګی د شی دی نو مولانا عبدالزمان خو بګالوا هر څه خوري، خو قوم یې تباه کړو. زما صوبایي حکومت هم ذمهوار دی، وفاقي هم ذمهوار دی. موږ چې کوم خلکو له ووټ ورکړی دی که سلیم الرحمن دی یا پلاکیم دی یا بل یو دی، نو هغه تر اوسه تپوس نه کوي. خو کله چې د ووټونو د دور شي نو زموږ دروازې ټنګوي بابا په خیر رالی او نن بابا نشته. نن په دې نشا چوک کې روزانه زموږ د عوامو غریبانانو روزانه هړتالونه دي او پلس پکې خوراکي هم راوتلي وه لوړو سره وو او موږ ټول دلې موجود وو. د وړو بوران ډېر او زما ذمهوار زما انتظامیه ده، زما ډي سي ذمهوار دی. ځکه چې زما ډي سي ماته زموږ تپوس نه کوي. دا هر څه ډي سي اے سي راځي. کمیشنر صاحب چې دا د مارکل ډیویژن دی هغه هم تپوس نه کوي. زما ډیویژن کې غنم نشته. زما وزیر اعلی د سوات دی محمود خان، هغه هم د تپوس نه کوي. خو هغه هر شی ځانه پیسې پیدا کوي او د هغو دونه خوراک ولګي چې هغه خوښېږي. نو خو د غریب نه تپوس وکړي نو د غریب خوراک نشته. مشر دا راته ووایي چې اوړه نشته، ګران دي، چرګ ګران دی، غوښه ګرانه ده. څه به ویل غواړئ؟ یاره مونږ خو دا ویل غواړو چې دې قوم ته دا سیاسي کسان چې دي د څنګه چې زما د ورور وي که نه چې لبې پې کوي. دا حقیقت دی چې پې لبې کوي. اوړه د دې ظالمانانو سره ډېر دي خو دې قوم له ورکوي نه. د دې څوک ذمهوار دي؟ د دې ذمهوارو زموږ وفاقي حکومت وایي، صوبایي حکومت دی او صوبایي وایي وفاقي حکومت. دا ټول ذمهوار دي، دا ټول ذمهوار دي، دا ټول دروغ وایي.
او کني زما دا رونه دی وای که زه دا خبره غلطه کومه. مهنګایي یو لهر چې دی هغه په ملک کې چې دی نو راغلی دی چې عام ولس ته غریب ته ډېر زیات تکلیف دی. څه به ویل غواړئ دغې مشرانو ته؟ زه خو په خپل ذهن باندې دا خبره ویل غواړم چې مهنګایي ټیک ته شته، د وړو بوران دی ګران دی، لکه بوران نشته خو مهنګا دی لکوټې. نو زه دې خبرې ته حیران یم چې څنګه مهنګا دي. زه اوس دې خلکو تلاشي علمه که د یو تن سره د 20,000 او د 30,000 روپو نه کم موبایل و بیا ما ته ووایه زه دا دې موبایل مارکیټ ته به وځم. هر سړی هر کس خودي شته که نه، هم هغه کسان چې کم کسان دا خبره کوي چې یاره وړه نشته او دا پلانکې غل او دا ډینګې غل. زه نه سیاسي ورکر یم، زه د خدای تعالی غریب یم. څه تکلیف نشته غریب ته؟ نه په دې موبایلو کې زه تکلیف نه لرم چې زما سره بایپاس ته زه ځم هلته ولاړم د څه شي تکلیف دی. زه چې ګورم اوس خبره واوره تکلیف چاته دی. زه د تکلیف والا کسان ښیم چې د چا دا ځایونه خراب دي. هر سړی خپل دا ځای ټیک کوي، دا عمل ټیک کوي، د رزق بوران نشي راتلی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول ګراني خو شته، خو خدای پاک سړی موډ سملی او اوږی پاڅوي. دا ټول چې دا زموږ عملونه دي. کوم کسان چې څومره د جوبې په مانځه کې که نه دا چې دومره د سار په مانځه کې شو نو بیا هېڅ چل نشته. زه چې کیسر یم، ګورنمنټ نوکر یم، هیلث ډپارټمنټ کې یم. صحیح ده، دا خپل عملونه. تاسو څه ګڼئ عام غریب ولس ته تکلیف شته نن سبا نشته؟ غریب سړي 800 روپۍ دیاړي ده که نه یا 1200 ده. په هغې کې هغه د بجلۍ بیل ورکړي، که په هغې کې هغه د ګیس بیل ورکړي، که په هغې کې واړه سبقونه ووایي. ګراني خو 100% ده، خو چونکې سړی خپل محنت کوي جو څه نه څه گزاره کېږي که نه. تاسو څه وایې ماماجي اوړه در کره شته؟ دا ته یم که نه چې تلي اسان دي ګران دی. په دې اوسني دور کې ګران دی. 200 روپۍ دیاړي ده، 200 روپۍ او په 3,000 باندې د وړو بورۍ ده. نو غریب ته ډېره ګرانه ده. خبره ته شته دا د ګاډۍ مزدوران دي، د پیټۍ مزدوران دي. څه کوي په دې چوکونو کې، په ګرین چوک کې، په لیشا چوک کې مزدوران هسې ناسي. اعلی چارواکو ته څه ویل غواړئ؟ دا ویل غواړم چې د وړو د خپل ځای نصیب راولي. صرف وړه وړه شو په بیلونو کې ټیکسونه دي 1500 روپۍ بیلي او 2000 پسې ټیکس دي. مهرباني وکړه خپل شی خپل ځای بیا راولي. خجی قدرمنو کتونکو نو د وړو سره سره دغسې د چرګانو په ریټونو کې چې دی نو هغه هم ډېره زیاته اضافه راغلې ده. په سواد کې څه ریټونه دي دغه ته هم در رسو. ماماجي دا راته ووایي څومره سیوا والی راغلی دی په ریټ کې د چرګانو؟ یاره ډېر زیات راغلی دی. اصل مسله د دې پیلډ د دې د خوراکو د دې صدقه دی هغه نه راځي. اوس په څو چرګ میلاوي؟ اوس کم از کم په 750-800 روپۍ چرګ میلاویږي. 800 نه سیوا شته؟ د 800 نه سیوا جدي چې خټي جو یا به یا باندې خو 800 روپۍ باندې څومره سیوا شول دا په دې تقریبا په دې هفته نیمه کې څومره سیوا شو؟ یاره تقریبا 2.5 واو ریټ سیوا شو. څه ګڼئ ماماجي د هر څیز ریټ سیوا شوی د غوښې ریټ څنګه روان دی؟ نو د غوښې خو لا پیل خو دغه ریټ دی په دې ژمي کې دا ډېر لږ مال لږ ښیي. اوس په یو میاشت نیمه پس خو بیا خپل زور ډېر ته خېږي. اوس خو لا په خپل حال باندې دی، اوس خو لا ارزانه ده. ماماجي دا راته ووایي مهنګایي دلته شته او که نه او څه به ویل غواړئ کوم اعلی چارواکي؟ یاره داسې خبره ده که نه چې سهار زه راغلی ما او دا ټایم شو په یو کس پسې ځم په بل کس پسې ځم او د وړو پیسې ورکوم او وړه ماته نه میلاویږي. هر یو کس ته وایي د ما سبا نه به نن نه به لکه نوم لیکې او مطلب سبا به وړالې نو یو ورځ به پسې دیاړي قضا کوم بله ورځ به وړالمه هم که وشو الو که ونه شو نوره دغه شان دوره د خدای ته په سره باندې دغه شان پراته یو او د سره سم میلاویږي نه. اوره یوازې وړه نه ده غوړي هم هر څه ګران دي او وایي غنم وایي شته او وایي دغه نشته دی لکه دغه وایي غنم ډېر ښه دي لکه هر څه شته خو وړه او په خدای یقینه که میلاویږي. دا سرکاري وړه دي تک سره دي د خوراک نه دي مونږ دې ته هم راځي خو زموږ د سکون میلاو شي او مونږ دې راکړي. قدرمنو کتونکو په ملک کې روانې د ملاماتي ګرانۍ باندې دغه یو خصوصي رپورټ چې دی هغه ستاسو مخې ته کېښودو. یقین ساتم او خپلو اعلی چارواکو ته دغه یو غوښتنه کوم چې په دغه غریب ولس باندې لږ مهربانه شئ. هسې نه چې بیا یو پلار راولګي او د خپلو بچو سره چې دی هغه خودکشي وکړي د دې مهنګایۍ د لاسه. هسې نه چې یو مور بیا خپلو بچو له زهر ورکړي او په خپله باندې هم د دغې مهنګایۍ د لاسه چې دی هغه ځان د خپل ژوند نه چې دی هغه لاسونه وینځي. نو یقین ساتم چې دغه اعلی چارواکي به په دغه غریب ولس باندې مهربانه شي. تر دې بل پروګرام پورې الله کې اجازت ولوي الله مو سپارم د تل پاتې